د نن ورځې تازه او مهم خبر. طالبانو د وطن د آبادۍ لپاره یو ډیر زبردست خبر اعلان کړ. سلام، وخت بخیر. که غواړئ پوه شئ ویډیو تر پای وګورئ او که تر اوسه پورې مو وطن میډیا یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی دا اوس یې سبسکرایب کړئ تر څو نوي او تازه معلومات تر تاسو در ورسیږي. د طالبانو د حکومت د کانونو او پټرولیم وزارت وایي تر 2 میاشتو پورې به د کانونو پر 8 لویو پروژو عملي کار پیل شي. د طالبانو د حکومت د کانونو او پټرولیم وزارت وایي د 8 لویو پروژو د پانګونې په هدف ورسپارل شوي پروپوزلونه یا وړاندیزونه د څېړنې په حال کې دي. دغه پروژې د هرات ولایت د غوریانو د اوسپنې او د غور په شهرک او غورک ولسوالیو کې د سرو او جستو د منرالونو د کیندنې دي چې د پراخوالي له کبله په 8 حوزو یا بلاکونو ویشل شوي دي. د قانونو وزارت وایان اسمت الله برهان وایي دواړو کورنۍ او بهرنیو شرکتونو د دغه پانګونې د ګټلو په سیالۍ کې ګډون کړی دی. ښاغلي برهان د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تر 2 میاشتو پورې به پر دغه پروژو کار پیل او نوموړی دا کوي چې لسګونه زره کسانو ته به پکې د کار زمینه برابره شي. نوموړي وویل دغه 3 منرالونه او 8 غټ کانونه دي. د دې لپاره 2500 شرکتونو د پانګونې په نیت راوړاندې شوي دي. اوس ارزیابي روانه ده. ټولو بهرنیو ته موږ دا د شرط په توګه وړاندې کوو چې که غواړي د معدنو په لویو پروژو کار او پانګونه وکړي نو دوی باید ځان سره افغان پارتنر ولري. ملګرو دا و زموږ نننۍ چمتو شوي ویډیو. که تاسو کوم سوال یا نظر لرئ موږ سره په کمنټ کې شریک کړئ. تر بلې ویډیو مې په لوی الله سپارم. ښه وخت او ښې چارې.